انسان له پکار چې کوشش کوي چې په دین کې مشرتیا ورته میلاو شي. د عباد الرحمن یو دعا الله را نقل کړې ده سورة الفرقان کې، سو یغوي وجعلنا للمتقین اماما، یا الله منګه د پرهیزګارانو امام جوړ که زمانه. په دین کې مشرتیا د اوچت منصب دی، د پرهیزګارو خلکو چې انسان مشر شي. دنیاوي مشرتیا دا هیڅ نه ده، د هغه مشرتیا په مخ کې چې هغه په دین کې انسان ته میلاو شي. درشان انسان له پکار دی چې په خپلو ښایسته اخلاقو سره، په خپلو ښو صفاتو سره هغه ته اوچت منصب میلاو شي چې خلک وایي او حقدار دی د دې مشر شي، د دې جرګو والی شي، د ترې پلانې کار حواله کړی شي، پلانې کار دی حواله کړی شي. او نن سبا ځوانان چې کوم دي غریبانان د 40-50 پورې خو ته خلک ماشوم وایي. 40 کالو سړي ته هم خلک څه وایي؟ کچه دی له وایي. پاتې له د 15 کالو 20 کالو هغو له منډه په څه کې حسابوي نه. کله د صحابو د سیرت موږ وګورو که نو د سلف صالحینو چې یو سړی د 14 کالو د 18 دی د جهاد امیري او دی په علاقه باندې امیري او فیصلې کوي او د دې امامانو او د علماو د سیرت وګورو لکه وي امام ابو حنیفه رحمه الله وي تقریبا 20 کاله عمر و چې فتوی به ورکولې، د فتوو په منصب باندې و. او داسې نورو ته وګورو نو حیران شو، به د خپلو ځوانانو ته وګورو غریبان. همیشه داسې سوچ کوه د ښایسته ژوند تېرولو چې ته پکې مخکې لاړ شې، ترقي وکړې. دا ژوند همیشه به زه وړوکی، همیشه به زه کشر ولکه که چاته دې ووایي چې عمر دې ډېر دی، دا دې ځان له بله جاښه وکته. یعنې دې منلو ته یو سړی تیار نه دی چې زما عمر ډېر دی. دا نه به څوک وایي تاریخ رانه هېر شوی دی، او څوک وایي یو هغه پلانی یو هغه بل پلانی او دی چې پیدا شو یو زه دغه او یو زه دغه، ځان به دې 500 کې ور واچوي. جب یو سړی په کار چې به دې خوشحاله شي، بل دوی ته مشر یې او مشر یې مشرتیا په کار ده. ځکه یو شاعر ویلي دي یا لیت الشباب یعود یوما، مشهور شعر دی عربو کې. وی ارمان چې ځواني چېرته واپس رالی چې زه ورته ووایم چې بوډاوالي را سره څه کانې کړي. نو بل شاعر او عالم پرې رد کړی دی، دا څه رقم عقلانو خبرې دي. ځواني خو لیونتوب ته وایي، ته بیا لیونتوب راغواړې. الله یو سړي له مشرتیا ورکړي، عقل یې په ځای کي، پوهه یې کي، دی بیا وایي چې یاره هغه عمر رالی ځواني هغه عمر خو اصل دا دی چې سړی پوه شي په خبره باندې. یو سړی مشر شي، سړي ته مشرتیا میلاو شي. کور کې د بچو پلار دی، ښځې دي، د لوڼو خویندو مشر دی، دا په کور کې مشرتیا، بیا په خپلوانو کې مشرتیا، بیا په کلي کې مشرتیا، په علاقه کې مشرتیا، او بیا په دین کې مشرتیا. داسې ځوانان په کار دي زمونږ. دا وړوکی ټول عمر دغه خبرې دي. صرف مزدوري کوه، پیسې ګټه او دغه ژوند دی، بیا مړ شي او خبره ختمه شو. داسې څه وکړه چې ترقي پکې وکړي. استعن بالله ولا تعجز. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله توکل وکړه، الله نه مرسته غواړه او کمزوری کېږه مه. په دې دنیا کې ترقي وکړه، په دین کې ترقي وکړه. نو نه په دین کې ترقي شته او نه په دنیا کې شته. دنیا دغه حال دی د پښتنو چې کوم ځای کې ګټه اوچتولي، کوم ځای کې دیوال راغورځولي، دوی به ورته ولاړي. دا خو د دنیا حال دی. او په دې خوشحاله وي، منې به وي زورور قوم دی، ګټه ماتوي. نه نه، منې به د هغه قوم چې په دنیا کې ترقي کړي، علمونه یې کړي، کمپیوټر ورځي، انګلیش ورځي، ساینسدانان چې نور چاته ضرورت نه لري.
او دین کې خیر خیریت دی دین کې هم دغه حال دی نو پکار دا زمونږ رب دی السید په ځان کې یو صفت پیدا کړه چې مشر شي د خلکو حاجتونه پوره کړي د الله په توفیق سره د خلکو سره مرسته کې منډې وایي د الله په توفیق سره خلک درته واپس کېږي د الله په توفیق سره داسې انسان د ځان نه جوړ کړه ټول عمر له دا ژوند زه خپل ځاني لکه دې ژوند ته چې وګورم نو زه دا وایم چې الله د داسې ژوند نه مې وساته چې صرف پکې یو مقصد وي خېټه ډکول او بچي ساتل نه زمونږ سره په ژوند کې ټول نه لوی مقصد هغه د الله بندګي کول دي الله راضي کول دي د هغې سره سره خېټه ساتل او بچي ساتل او بیا په دې ژوند کې داسې کارنامه کول چې ته مړ شي او بیا هم په خلکو کې څه بیا هم په خلکو کې ژوندی داسې کارنامه وکړه